یو کوچني کلي په غاړه کې په یوې ماته او زاړه د خټو کوټو کې یو ورور او خور ژوند کاوه. د هغوی نومونه امان او د هغه کوچنۍ خور ګلبیبي وه. د هغوی مور او پلار نور په دې نړۍ کې نه وو پاتې او له کوچنیوالو نه یې دا زده کړي وو چې په ژړا سره خېټه نه مړېږي او په شکایت کولو سره ژوند نه اسانه کېږي. امان یوازې 14 کلن و، خو د هغه په سترګو کې د یو مسؤل انسان ستړیا وه او زړورتیا وه. ګلبیبي 10 کلنه وه، خو د هغې مسکا داسې وه لکه د نړۍ ټوله رڼا چې د هغې په وجود کې پټه وي. سهار د لمر له راختو مخکې امان راپاڅېده. ماته بالټۍ به یې واخیسته او له کوهي څخه به یې اوبه راوړې. د کوټې مخې ته به یې جارو ووهه او بیا به یې ګلبیبي راویښه کړه او د هغې ویښتان به یې سمول. د هغه سره ښه کالي نه وو، خو تل به یې هڅه کوله د ګلبیبي کالي پاک وساتي، ځکه هغه باور درلود چې بېوزلي ناولې نه وي، خو بې پروایي خامخا ناولې وي. د کلي خلک به اکثره دوی ته په ترحم کتل او ځینو به بیا تانې ورکولې چې دا بېوزله یتیمان به تر کومه وخته پورې مبارزه کوي. ډېرو به ویل چې امان باید زده کړه پرېږدي او ټول وخت مزدوري وکړي، ځکه خوبونه د بېوزلو لپاره نه وي. خو امان به هر ځل په زړه کې ویل که خوبونه یوازې د شتمنو حق وای نو الله به ټولو ته یو شان سترګې ولې ورکولې. د ورځې په کروندو کې کار کاوه، درنې تیږې به یې پورته کولې، بوجۍ به یې وړلې او ماښام به یې ګلبیبي ته لوستل ورزده کول. د هغوی سره یوه زړه او شلېدلې کتابچه وه چې ځینې پاڼې یې نه وې، خو امان به ویل چې که زده کړې اراده وي نو علم هېڅکله نیمګړی نه دی. ډېرې شپې داسې وې چې خواړه به کم شول، نو امان به بهانه کوله چې هغه ته لوږه نشته او خپله برخه به یې ګلبیبي ته ورکوله. ګلبیبي پوهېده، خو څه به یې نه ویل، ځکه هغه پوهېده چې ورور یې دروغ نه وایي بلکې خپله مینه پټوي. یوه ورځ د کلي ځینې ماشومان د نوو مکتب بکسونو سره روان وو او ګلبیبي ورته وکتل. په هغې په سترګو کې یوه کوچنۍ هیله وځلېده، خو ژر یې سترګې ښکته کړې. امان دا ولیدل او همغه ورځ یې پرېکړه وکړه چې هر څومره زحمت وي هغه به ګلبیبي ته زده کړه ورکوي. له بلې ورځې نه یې نور کارونه هم پیل کړل. سهار به کرونده، غرمه په دوکان کې بوجۍ وړل او شپه به د کلي په چوتره کې پاکاري کوله. بدن به یې مات و، خو اراده یې نه ماتېده. خلکو به ویل چې دومره زحمت څه ګټه لري، ژوند خو همداسې تېرېږي. خو د امان په زړه کې به تل یوه غږ پورته کېده چې ژوند د تېرولو لپاره نه بلکې د بدلولو لپاره وي. یوه باراني شپه وه چې د هغوی د کوټې چت څڅېده او یخ باد دننه راتله. ګلبیبي رېږدېده نو امان هغې ته په غېږ کې پناه ورکړه او اسمان ته یې وکتل او ورو یې وویل، زه در سره ژمنه کوم یوه ورځ به درته داسې کور جوړ کړم چې باران به یوازې له کړکۍ ښکاري، پر سر به نه راځي. وخت تېرېده او ستونزې ورسره روانې وې، خو ورو ورو امان ته دا خبره روښانه کېده چې یوازې سخت کار بسنه نه کوي، هوښیاري هم ضروري ده. هغه د خلکو کارونه په دقت سره کتل، دا چې څنګه سودا کېږي، څنګه خلک په لږ کار ډېر عاید ترلاسه کوي، څنګه مهارت انسان له مزدورۍ نه مالکیت ته رسوي. هغه په خپل خالي وخت کې نوي کارونه زده کول، د لرګي کار، ترمیم، حساب کتاب، هر څه چې به موقع پیدا کېدل هغه به زده کول. څو کلونو کې هغه یوازې مزدور پاتې نه شو بلکې د خلکو باورمن کارګر شو. هغه د امانتدارۍ کیسې خپرې شوې. ګلبیبي اوس مکتب ته تلله او هره ورځ به یې نوې خبرې زده کولې. هغه به خپل ورور ته لوستل کول او امان په ویاړ مسکا کوله لکه یو پاچا چې خپله تر ټولو قیمتي خزانه ویني. یوه ورځ له ښاره راغلی یو سوداګر د امان کار ولید او له هغه زحمت او اخلاصه متاثر سو او هغه ته یې په ښار کې د کار موقع پیدا کړه. پرېکړه سخته وه ځکه کله یې پرېښودل ویرونکی خبره وه، خو د خوبونو لپاره کله کله باید له ویرې مخکې لاړ شي. امان ګلبیبي له ځان سره واخیسته او ښار ته ولاړ. پیل کې ډېر سخته وه، یو کوچنۍ کوټه وه، اوږد کارونه وه، ناشنا خلک وو، خو دلته د زحمت او ارزښت وو. امان شپه او ورځ کار وکړ، نوي شیان یې زده کړل، تېروتنې یې وکړې او بیا یې زده کړه وکړل. ورو ورو یې عاید زیات شو، سپما یې پیل کړه. د ګلبیبي زده کړه یې په ښه مکتب کې تنظیم کړې. کلونو زحمت نتیجه ورکړه. هغه خپل کوچنی کاروبار پیل کړ، بیا هغه لوی شو، بیا نور هم پراخ شو. د وخت په تېرېدو هغه بریالی شو، خو د هغه په څېره کې هماغه سادګي پاتې وه چې په هغه زاړه کوټه کې وه. څو کاله وروسته چې هغه له خپلې خور سره کلي ته راستون شو، خلک حیران شول. هماغه یتیم ورور او خور اوس په باور ډک ولاړ دي. خو امان هېڅوک چاته سپک ونه کتل. تر ټولو مخکې د خپلې زړې کوټې پر ځای یو کلک کور جوړ کړ.
بیا یې د کلي ماشومانو لپاره د زده کړې ځای جوړ کړ ترڅو هیڅ ماشوم یوازې د بېوزلۍ له امله له زده کړې بې برخې نه شي. کله چې خلکو ترې وپوښتل چې دا هر څه دې څنګه وکړل، هغه به یوازې مسکا وکړه او وبه یې ویل کله چې انسان تکیه ونه لري نو هغه زده کوي چې خپله د ځان تکیه شي. یوه شپه هغه په انګړ کې ناست و او اسمان ته یې کتل او ګلببي د هغه تر څنګ ناسته وه. ګلببي وپوښتل وروره تا ته هیڅکله ویره نه ده شوې؟ امان وویل ویره خو هره ورځ وه، خو ما پرې نه ښوده چې زما لار بنده کړې. ما پر ځان دا یادونه کوله چې زه باید ونه درېږم او مخکې لاړ شم. بیا یې ګلببي ته وویل ژوند موږ ته هر څه ناوخته راکړل، خو یو شی چې ډېر ژر راکړ هغه زړورتیا وه، او څوک چې زړورتیا خپله کړي هغه په هېڅ حالت کې نشي ماتېدلی. د هغوی کیسه یوازې د شتمنېدو نه وه، بلکې د هغه باور کیسه وه چې انسان یوازې کیدای شي خو بېوسه نه وي، ماتېدای شي خو ختمېدای نه شي، او که په زړه کې مسؤلیت او په ذهن کې سم فکر ولري نو تیاره پیل هم حتمي روښانه راتلونکي ته رسیږي.